خپل وطن جوړو لنړۍ سره سیال د کندهار باغپل رغنیزې چارې سره سیال نور سمسور به یې کړو نور سمسور به یې کړو د جنت د علی قدر امیر المؤمنین شیخ صاحب حفظه الله په ځانګړې لارښوونه او ځانګړې سوي لګښت د ټولګټو چارو وزارت په رهبري او د 78 ترکي ساختماني شرکت له لوري 2 میاشتې مخکې د باغپل د بیارغونې چارې پیل سوې. باندې طیبیان تړلې دملا باندې طیبیان بالاخره د کندهار هرات عمومي سړک پر سر د باغپل د بیارغونې چارې بشپړې او ګټه اخیستنې ته وسپارل سو. خپل وطن جوړو لنړۍ سره سیال خپل وطن جوړو لنړۍ سره سیال نور سمسور به یې کړو نور سمسور به یې کړو د جنت په مثال د جنت په مثال خپل وطن جوړو لنړۍ سره سیال خپل وطن جوړو لنړۍ سره سیال. دغه پل د مشرانو لخوا د پټي په پرې کولو سره ګټه اخیستنې ته وسپارل سو. په همدې موخه ځانګړي مراسم نیول سوي وه چې پکې مشرانو د اسلامي امارت دریځ وروستي پرمختګونه او د خلکو د هوساینې لپاره راتلونکي پلانونه شریک کړل. خپل وطن جوړو لنړۍ سره سیال خپل وطن جوړو لنړۍ سره سیال نور سمسور. د ژړۍ ولسوال مولوي اختر محمد عدالت او د ارغنداب ولسوال ملا محمد ادم اجمي وویل ولس له ډیرو کړاوونو او ستونزو څخه راوتلی او د اسلامي امارت مسؤلین ولس ته د ښه خدمت کولو پوره هوډ لري. دوی د هیواد د پرمختګ په برخه کې له حکومت سره د ولس همکاري اړینه وباله. د بیا رغونې د بیا آبادولو کارونه به په ټوله باندې پر مخ بیایو چې دا زموږ ستاسو ویجاړ افغانستان چې کلونه کلونه جنګونه کې سوي دي جنګو وران کړی ملک جنګو برباد کړی ولس باید بیا پر پښو باندې ودرو. د ملت همکاري هم دغه ده چې انشاءالله کوم کار چې پر مخ روان دي او دا مشران هر چا خپل وظیفه په مخ بیولې ده په هغه کې دوی د هغه موانع چې خلک یې ورته جوړوي یا هغه موانع چې خلک یې ترتیبوي د هغو مخنیوی وکړي ورسره. نو لله الحمد امارت اسلامي نور پلانونه هم په نظر کې لري. د کندهار د کلو د بیارغونې او پراختیا رئیس ملا عبدالجبار حکمت او د بهرنیو چارو رئیس مولوي عبدالشکور حقانی وویل په افغانستان کې لسیزې جګړې د بیارغونې پر ځای تخریب او ویجاړي په میراث پرېښې وه، خو کله چې اسلامي امارت حاکم سوی د بیارغونې چارې یې چټکې کړې او دې برخې ته پوره ژمنتیا لري. ستاسې ملک هغه ملک دی چې 40 کاله په دې کې بیارغونه نه ده سوې، 40 کاله په دې کې جنګ روان و او تخریب روان و، جوړېدل نه و پکې. نو ټولو ملګرو څخه دا خاص کوو چې په اولني قدم کې موږ اطاعت وکړو، د خپلو امیرانو اطاعت وکړو او اخلاص وکړو د دې ملک سره د دې خلکو سره د خلکو ته چې موږ کومې وعدې ورکړي دي چې موږ تاسو ته بیارغونه کوو، موږ باید چې په دې کې پوره همکاري وکړو چې زموږ وس کېږي شپه او ورځ نه وس به مو موږ ټوله باید چې کار وکړو. هر فرد دا مکلفیت دی په خپل مسؤلیت کې چې دی به د دې وطن د دې مځکې د دې خاورې خدمت کوي، د دې خلکو خدمت به کوي. دا کم ریاستونه وزارتونه کم ادارې چې جوړ دي دا هم د دې خدمت لپاره جوړ دي. دلته په کومه اداره کې چې څوک خدمت کوي په دې شکل په دې نیت به نه کوي چې زه دلته رئیس وم، زه دلته وزیر شوم، زه دلته فلان یم، زه دلته فلان یم.
بلکې دای به ځان د خدمت جوګه کړي باندې طیب یا مونتړلې دملا باندې طیب یا مونتړلې دملا اوس خدمت کوو اوس خدمت کوو وحدت او کمال